شفیق مرید هغه لغمانی هنرمند چې په یوه کمپوز یې د نغمې لور وکړه. په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. هر څه د مخه زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او سره خوا کې د ګنګړي علامه ووهئ. شفیق مرید هغه مشهور افغاني سندرغاړی او کمپوز جوړونکی دی چې په څو کلونو کې د موسیقۍ د ډګر اوږدې پیچومې په چټکۍ سره فتح او لوړو پوړیو ته ورسېد. هغه د لغمان ولایت اوسېدونکی دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. مرید په کابل کې له انصاري لیسې فارغ شوی او په موسیقۍ کې هم مسلکي زده کړې لري. د نغمې او منګل زوم شفیق مرید د افغاني موسیقۍ تر ټولو مشهورې خو سره جلا جوړې نغمې او منګل زوم دی. نغمې د نوموړي په اړه په یو مرکه کې وویل له شفیق مرید نه مې خپلې یوې سندرې ته کمپوز جوړولو غوښتنه وکړه. هغه یې په بدل کې سمدستي رانه لور وغوښته او ما هم ورکړه. د مرید په اړه د هغه خسر منګل هم په یو مرکه کې وویل چې ډېر ورته ګران دی. د منګل په وینا په امریکا کې ډېر وخت له خپل لمسي د شفیق مرید له زوی سره یوځای وي او لمسی یې ډېر ورته ګران دی. د مرید سندرې د شفیق مرید مورنۍ ژبه پښتو ده خو په دري او اردو ژبې یې هم روانې خوږې سندرې ویلي. هغه لږې خو ډېرې د کار سندرې ویلي. د مرید سندرې هم د ده د خواږه غږ هم خوندورو کمپوزونو هم د ښو شعرونو د انتخاب له کبله ډېر مینوال لري. شفیق مرید په ځوانو سندرغاړو کې یو استثنایي کس کېدی شي چې هم یې مستې هم یې ارامې هم یې صوفیانه هم یې شوخې عشقي او هم نور ډول ډول سندرې ویلي. مرید د عبدالستار سعادت نږدې ملګری دی او د هغه یو شمېر شعرونه یې هم له خوندورو کمپوزونو سره ویلي. د سندرو د کیفیت ترڅنګ یې د مرید د سندرو ویډیوګانې هم د پام وړ دي. هغه له سیتا کاسمي سره هم ځینې ګډې سندرې لري. د مرید کنسرتونه شفیق مرید په 1990 کې هغه وخت چې نوی ډېر ځلیدلی او د هېواد په یو شمېر لویو ښارونو کې کنسرتونه ورکړل. په دغه کال د هرات یو شمېر سختدریځو ملایانو د نوموړي د کنسرت د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې اخر یې د دې هم دغه کار ته اړ ویست. تر هغې وروسته په هېواد کې دننه شفیق مرید لږو کنسرتونو ته زړه ښه کړ. مرید له خپل هنر سره له زړه تله مینه لري او وایي په ودونو او فرمایشي پروګرامونو کې د سندرو ویلو لیواله نه دی. در سره لایک شیر او خپل نظرونه مو په کمنټ کې پرېږدئ.